Hello and welcome back to Hope English Academy, dear friends. Hope you are doing great and hope you are having a great time, dear friends. We have the new lesson today, and in this lesson we are going to talk about some special words that connect two sentences. These are called subordinating conjunctions. So guys, if you want to learn English with me and if you're new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe on my YouTube channel and press the bell icon to get my only videos notifications. سلامونه نیکی هیله احترامات مو ومنئ ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ د عزت او جامع به مو پرتن واوسیږي. هیله ده یو ځل بیا زموږ د درس لپاره آماده واوسیږي. په نن درس کې به موږ تاسو ډېره په مختلفه موضوع باندې خبرې کوو چې د کنجنکشنز دوهمه برخه ده. دې ته ویل کېږي subordinating conjunctions. زه ستاسو لپاره 15 جملې داسې وایم که چیرته کولی شئ دغه 15 جملې تاسو په انګلیسي کې ووایاست نو پکار نه ده چې دغه ویډیو تاسو درسره وګورئ او که چیرته یې نسئ معنا کولی نه یې شئ ویلی نو باید دغه ویډیو زموږ درسره وګورئ ځکه چې ډېره مهمه ویډیو ده او تاسو به ترېنه ډېر څه زده کړئ. راځو دغه 15 جملو ته. زه کور ته ولاړم ځکه چې ستړی وم. کولی شئ دا معنا کړئ په انګلیسي ژبه کې. دوهمه جمله که باران وشي موږ لوبې نشو کولی. په انګلیسي کې راته معنا کړئ. آیا کولی شئ؟ هغه درس نه ویلې ځکه چې ناروغ و. دا کولی شئ په انګلیسي کې راته معنا کړئ. بله جمله ده پنځمه که ته کوښښ وکړې نو کامیاب به شې. نو ملګرو که چېرته دغه 15 جملې تاسو وکولی شئ چې معنا یې کړئ نو پکار نه ده چې دا ویډیو زموږ سره وګورئ. که چېرته یې نشئ معنا کولی نو حتما دا ویډیو درسره وګورئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسو د دې په اړه باندې خبرې کوو چې موږ تاسو دوه جملې څنګه سره ونښلوو چې دې ته ویل کېږي subordinating conjunctions چې دا دوه جملې سره نښلوي فرعي جمله او اصلي جمله د دواړې سره نښلوي. د دې په مابینځ کې چې کومې د نښلوونکې جملې دي د هغه په اړه باندې به موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو که چېرته غواړئ زموږ سره د انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ د بیل ایکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. راځه ملګرو موږ تاسو په ډیفینیشن باندې په لومړي ځل کې خبره کوو چې تعریف یې چې پیشن وي بعد له هغه نه زه دغه کوم لفظونه چې دي دا درته وایم چې دغه لفظونه دي دغه کلمې subordinating conjunctions دي او بیا دا درته ښیم چې دغه په څو برخو باندې ویشل سوي دي. مطلب لکه ځینې کلمې دي د وخت لپاره موږ تاسو کارو، ځینې دي د یو دلیل لپاره یې کارو، ځینې دي مختلف ډولونه لري چې هغه درته وایم. نو راځو موږ تاسو ډیفینیشن ته. Subordinating conjunctions are words that join a subordinate clause to a main clause. صحیح شو؟ دا تعریف دی. بیا وایو چې they describe the purpose, time, reason, condition or another relationship of the main clause. په پښتو کې موږ تاسو subordinating conjunctions په پښتو کې موږ تاسو په ګرامر کې دقیق معنی دی کتلی چې څه ورته وایي خو معنی دا شی راځي چې subordinating یعنې فرعي. صحیح شو یا تابع. نو فرعي نښلوونکې کلمې. صحیح شو subordinating conjunctions دا مطلب. or words کلمې دي that join کوم چې سره یو ځای کوي subordinate فرعي clause to main clause یعنی فرعي فقره د اصلي فقرې سره. صحیح شو clauses چې دی هغه بیا موږ تاسو په راتلونکو درسونو کې وایو یعنی اصلي جمله له فرعي جمله له اصلي جملې سره نښلوي. نو بیا وایي چې they describe the purpose, time, reason, condition or another relationship of the main clause. they describe هغوی موږ تاسو ته تشریح کوي واضح کوي the purpose هدف د time د وخت reason د دلیل صحیح شو
condition حالت or another relationship یا د بلې اړیکې تشریح موږ تاسو ته کوي. صحیح شو؟ relationship دا مطلب چې اړیکه of the main class د چې شي د اصلي فقرې یا د اصلي جملې. صحیح شو؟ بیا دلته یو مثال دی because it was raining دا فرعي جمله صحیح شو. دا مطلب که زه تا ته یوازې وایم because it was raining دا هیڅ مطلب موږ تاسو ته نسي راکولی. صحیح دی؟ مطلب موږ تاسو نه پوهېږو چې څه مو وویل یا هدف پکې څه دی. because it was raining ځکه چې باران ورېدلو. صحیح شو؟ نو دا څه مطلب شو. خو مکمله کېږي پر we stayed home. اوس ګوره جمله مکمله شوله او پوره یو مطلب یا یو معنا موږ تاسو ته په کامل ډول سره راکوي. because it was raining we stayed home. because it was raining دا فرعي جمله ده. we stayed home دا چی دی؟ اصلي جمله ده. صحیح شو؟ مین جمله ده. نو یو بل اصول په ذهن کې در سره ولرئ چې کله فرعي جمله مکمله شي لکه because it was raining دا فرعي جمله ده دلته به کامه ورکوئ. we stayed home په کور مونږ پاتې شولو. it was raining we stayed home ځکه چې باران ولو we stayed home په کور پاتې شولو. دغه مثال دی او پورتنی تعریف دی. اوس راځئ په تفصیلاتو باندې خبرې کوو. کلمې وینئ تقریبا 50 کلمې دي چې دې ته ویل کېږي subordinating conjunctions مطلب چې فرعي نښلوونکې کلمې. صحیح شو؟ چې اصلي چې فرعي کلمه چې معنا نشي مکمل کولی هغه کلمه ته فرعي کلمه وایي چې هغه وصل کوي د اصلي کلمې سره. لکه مخکې مې چې مثال درکړلو. راځئ زه دغه درته وایم نور به تاسو که چېرته غواړئ چې مکمل یې زده کړئ. صحیح شو؟ که زه دا اوس ټوټل درته معنا کړم په دې ټوټلو باندې جملې درته جوړې کړم نو زیات وخت نیسي ځکه چې زیاتې کلمې دي. صحیح شو؟ زه یوازې درته وایم او که چېرته غواړئ چې مکمل زده کړئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې مکمل په انګلیش کې کمپلیټ راته ولیکئ چې کمپلیټ مکمل انفارمیشن تاسو ته درکړم سره له مثالو سره په جملو. راځو له اول نه شروع کوو تر اخره پورې مکمل دا کلمې درته وایم. after although as for as soon as if as though because before even if how if in case or that. صحیح شو؟ in order that in that now that once provided that rather than since that though unless until when whenever where is wherever whether. وکړ چې تاسو وینئ دا د subordinating conjunctions الفاظ دي چې په چوکاټ کې څو دانې راغلي دي. نو دا مطلب چې لکه کمپیریسن موږ تاسو وایو چې مفکورې سره پرتله کول. صحیح شو؟ یا دوه شیان سره پرتله کول. صحیح شو؟ ټایم لکه وخت. کنسیشن یعنې دا مطلب چې امتیاز ورکول. صحیح شو؟ یا دا منل چې یو څه برخه کې حق د بل دی. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو یو څه امتیاز یو چاته ورکوو یا د امتیاز په اړه باندې خبره کوو دغه الفاظ پکې کارو. او ټایم کې چې خبره کوو دغه لاندې الفاظ پکې کارو. کمپیریسن کې چې خبره کوو یو شی سره کمپیر کول. صحیح شو؟ پرتله کول دغه الفاظ ورته کارو. لکه then rather than whether as much as whereas. صحیح شو؟ whereas او time ته راځو. after as soon as until whenever now that. صحیح شو؟ concession ته راځو چې though although even though. دغه درې چې دي دا مکمل الفاظ مې درته ویلې د پرتله کولو لپاره. اولنی دوم د وخت پر اړه چې خبره کوو
دریم چې کنسیشن کو، یو چاته امتیاز ورکول. صحیح شو. راځو لاندې ته ریلیټیو پروناون ته راځو. who, whoever, whom, whomever, whose. صحیح شو. دا هغه ضمیر دی، مطلب لکه موږ تاسو پخوا هم ویلي وو چې دوه جملې یا معلومات سره نښلوي او د یو شخص یا شي ځای په اړه نور معلومات ورکوي. صحیح شو. د دې لپاره موږ تاسو who, whoever, whom, whomever, whose دغه الفاظ کارو چې کله موږ تاسو دوه کلمې سره نښلو. صحیح شو. بل ته راځو reason، یعنی موږ تاسو وایو دلیل. صحیح شو. د یو دلیل په اړه باندې چې موږ تاسو فرعي جمله له اصلي جملې سره نښلو په دغه الفاظو سره موږ تاسو نښلولی سو. because، since، so that، in order. صحیح شو. as. نو دغه الفاظ چې دي موږ تاسو د ریزن لپاره کارولی شو. کنډیشن حالت ته راځو. کله چې د حالات جملې موږ تاسو سره یو ځای کوو یا سره نښلوو فرعي جمله له اصلي جملې سره. if، only if، unless، provided that، assuming that. صحیح شو. دا چې کله کنډیشن یعنی د حالت په اړه باندې موږ تاسو غږیږو او دوه جملې سره نښلوو فرعي له اصلي سره، نو په دغه ټیم کې موږ تاسو دغه کلمې ورته کارولی شو. راځو بیا پلیس ته. پلیس ته راځو. چې کله موږ تاسو د ځای پر اړه باندې خبرې کوو یو جملې سره نښلوو په ویر او ویر ایور باندې موږ تاسو دوه جملې سره نښلوو. او بیا راځو ریلیټیو اجکټیوز ته، یعنی نسبي صفات. صحیح شو. چې دوه کلمې موږ تاسو سره نښلوو that، whatever، which، whichever په دغه کلمو سره. صحیح شو. مینر ته راځو. مینر لکه موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې دغه کلمې موږ تاسو هر کله وغواړو چې مثلا فرعي جمله د اصلي جملې سره د طریقې په اړه باندې موږ غږیږو، بیا په دغه کلمو سره موږ تاسو دا خپلې خبرې کولی شو چې دوه کلمې سره ونښلو، لکه how، as، though، as، if. صحیح شو. دا او په دې انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي. بیا هم که چېرته مکمل غواړئ کمپلیټ راته په کمنټ کې ولیکئ چې زه مکمل وضاحتي په هر یو باندې جملې، په هر یو باندې مثالونه، په هر یو باندې وضاحت درته درکړم چې دغه په کوم وخت کې څنګه استفاده کېږي او څنګه کارولی شو. نو که دلته په ویډیو کې زه معلومات درکړم ویډیو به بیخي زیاته سي. راځو اوس موږ تاسو یو څو مثالونه نور هم در کوم په جملو کې چې صحیح سر مو ورباندې خلاص شي. دغه هغه کلمې وې مخکې مې تعریف درته درکړلو او اوس راځم په جملو کې مثالونه در کوم. راځو اوس موږ تاسو جملو ته ګوره. په جملو کې به زه بار بار نه درته وایم چې دغه اوس څه معنا لري، صرف معناګانې درته وایم، نور تاسو هغه په له غوندې روښانه خط سره هغه الفاظ لیکل شوي دي، وینئ یې تاسو. صحیح شو. نو اول اصول خو دا دی چې اول موږ تاسو وړوکۍ فرعي جمله لرو، وړه. صحیح شو. مثلا I stayed home، زه په کور پاتې شوم. ښه نو څه وشول؟ یعنې دا ضرورت لري بلې جملې ته، مین کلاس چې ورته ویل کېږي، یا اصلي جملې ته دا دغه لري، ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې معنا یې مکمله شي. صحیح شو. I stayed home because it was raining، زه په کور پاتې شوم ځکه چې باران ورېدلو. صحیح شو. دوهمې جملې ته موږ تاسو راځو. if you study hard you will pass، که تاسو سخت مطالعه وکړئ نو تاسو به پاس شئ. صحیح شو. یعنې کامیاب بشئ، بریالي بشئ. دلته ګوره یوه جمله ده if you study hard، بعد له هغه نه کامه ده. دا کامه په دغه جملو کې ډېره ضروري ده. صحیح شو. کامه بعد له کامې نه مین کلاس یا اصلي جمله you will
pass یعنی په نتیجه کې به ته چی شي کامیاب بسې. آفرین. راځو بیا ته although he was tired. صحیح شو. که څه هم although مطلب که څه هم he was tired خسته و ستړی و he kept working هغه کار پرې نه ښود. صحیح شو. یعنی کار ته یې دوام ورکړ. بل جملې ته موږ تاسې راځو. we will get there موږ به هلته ورسیږو. صحیح شو. we will get there دا مطلب چې هلته رسیدل یا هغه ځای لاسته راوړل. صحیح شو. before the movie starts صحیح شو. مخکې له دې چې فلم شروع سي موږ تاسو به هلته ورسیږو. او بل چې دی چې she has been angry since she heard the news هغه د دې خبرو یا د دې خبره له اورېدو راهیسې په غوسه ده، په قهر ده. صحیح شو. کله چې د هغې خبر واورېدلو نو په غوسه ده. دلته دا سینس موږ تاسو ته هغه د وخت انداز راښیي. یعنې له کله چې هغه خبر واورېدلو له هغې راهیسې ده غوسه ده. دلته ګوره یوه جمله she has been angry دا سینس کلمه اوس دا بله کلمه ورسره یو ځای کوي، ورسره تړي یا وصل کوي. صحیح شو. شپږم ته راځو. wait here until I get back منتظر شئ until تر هغه وخته I get back کله چې زه راواپس شم. نو دا مطلب چې wait here دا تنه مفهومداره معنا نسي ورکولی، ضرورت لري اصلي جملې ته. اصلي جمله چې کله موږ تاسو وایو په until نه به بعد وایو. صحیح شو. until هغه کلمه ده چې موږ تاسو ته د بله اصلي جمله راوصل کوي. اوومې ته راځو. when the phone rings دا یوه جمله شوله. when the phone rings کله چې ټلیفون رینګ وکړي please answer it نو لطفا ځواب ورکړئ. بل دی اتم. let's go for a walk while the sun is shining. صحیح شو. وایي راځئ چې د لمر د ځلېدو په وخت کې قدم ووهو. let's go for a walk راځئ چې ولاړ شو د قدم وهلو لپاره. while یعنې تر هغو چې یا په هغه وخت کې چې the sun is shining کله چې لمر ځلیږي، مطلب کله چې لمر وي. صحیح شو. نهم ته راځو. I can't leave unless you tell me where you are going. صحیح شو. زه مطلب نشم تلای تر څو چې راته ونه وایاست چې چیرته ځئ. صحیح شو. unless یعنې دا مطلب تر څو چې راته ونه وایاست. صحیح دی. مطلب لکه یو چا سره چې ځئ هغه بیا تاسو ووایي چې راځئ چیرته ځو، تاسو به نو بیا څنګه په انګلیسي کې ورته وایاست چې مطلب ماته خو ووایي چې چیرته ځو، جنګ ته روان یو، چکر ته ځو، چیرته ځو. صحیح شو. نو تاسو به په انګلیسي کې دا رنګ ورته وایاست چې I can't leave unless you tell me where you are going. صحیح شو. لسمې جملې ته راځو. he looked at me as if I were crazy. هغه مطلب ما ته داسې وکتل لکه زه لیونی یم. صحیح شو. یعنې هغه ما ته داسې کتل لکه چې زه لیونی واوسم. د دغه رقم جملو لپاره موږ تاسو دغه رقم کلمې کارو. مطلب لکه فرضاً دوه ملګري روان دي
په یو ځای د دوکان مخ ته نه تېر شول. صحیح شو. نو هغه بد ورته وکتل. نو دی به څنګه هغه ته وایي چې ده ولې ماته بد وکتل، لکه چې زه یې دښمن واوسم. صحیح شو. یعنې زه خو به دښمن نه یم، ولې داسې بد راته وکتل. صحیح دی. یا مثلا یو څه یې وویل، تاسو خپل ملګري ته وایاست چې ده ولې داسې خبره وکړه. صحیح دی. په څه دلیل باندې. نو د دغه رقم جملو لپاره موږ تاسو دغه کلمات کاروو. بیا هم که پوه شوي نه یاستئ په دغه درس باندې کمنټ کې ولیکئ راته چې ستونزه لرم په فلانکي ځای کې. نو زه به انشاءالله تاسو ته هلته وضاحت درکړم. تر نورو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.